السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته یو محترم پوښتنه کړې ده چې په دا سعودي کې حکومت یا د بینګو یو ترتیب برابر کړی دی دا خلکو څخه پیسې جمع کوي بیا ټایمینګ ورکوي ټیم ورکوي چې پر دغه وخت باندې بس ته ځان حلال کړه ستا د شکریې پسه به موږ حلال کړی نو وایي دغه موږ څنګه وکړو محترم هغه حاجان چې قارین وي یا متمتع وي د هغه لپاره نه ده مناسب چې دلته پیسې جمع کړي ځکه دلته ډېر ځله داسې تقدیم و تاخیر کې راسي بینګ هغه پسونه نه یې حلال کړي خپل کاو پسونه وي دلته تا ته اطلاع درکړي میسج در واستوي چې پر دونه وخت باندې ته ځان حلال کړه نو زموږ مذهب دغه دی چې که تر شکریې تر پسه له مخه سړي ځان حلال کړي نو پر هغه باندې بیا دمې د جنایت دی نو هغه حاجي چې د تمتع حج نیت یې کړی یا د قران نیت یې کړی هغه مو ټول په تفصیل سره درته بیان کړی دی چې تمتع حج هغه ته ویل کېږي چې له خپله ملکه څخه د عمرې په نیت ولاړ سي هلته بیا د حج په ورځو کې د احرام نیت وکړي د حج د احرام نیت وکړي او قران هغه ته ویل کېږي چې له خپل وطنه څخه هغه د حج د عمرې نیت واړه په یو پله باندې وکړي عمره تامه کړي هغه په احرام کې پاتې سي چې کوم وخت د حج مناسک خلاص شو نو احرام خلاص کړي نو دغه دوه حاجان دي پیسې دلته نه جمع کوي که په سل کې سل دا یقین وي چې ستا پسه پر دغه معین وخت حلالیږي یا څه مشکل نه لري وکالت ورکړه خو دا د تېر ماخستان ما یو چا ته زنګ ووهم اختر په ورځ باندې که ژوند بیا موږ ستړي یو د پسو یو ترتیب را برابر کړه موږ اته نفر یو د دې د دوو تاکو بس د دغو مسؤلیت به درکړو وکالت به درکړو پیسې به درکړو بس خپل کار وکړه نو وکالت چې د پاکې څه مشکل نه لري خو لیکن دلته دغه مشکل سته چې بینګ ډېر ځله هغه پسونه ناوخته حلال کړي نو هغه چې موږ په شک کې اچي هغه باید موږ پرېږدو منهاج سنن شرح د جامع سنن ترمذي جلد 4 صفحه 130 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی باب عرفات وایي ټول مو د درېدلو ځای دی دې ته پوره وضاحت ورکړی دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته